شریعت کې دا راځي چې د یو مسلمان په بل مسلمان باندې 15 یا 6 حقوق دي. یو په هغه حقونو کې دا دی چې مسلمان روسته بیمار شي د هغه عیادت له به ورځي، د هغه پوښتنې له به دا ته ورځي او د هغې فضیلت ته تاسو وګورئ. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم مسلمان چې د بل مسلمان پوښتنې له دا لاړو، که د سبا په وخت کې لاړو نو ته سبا نه واله تر بیګا پورې به 80,000 ملایک د دپاره چې کوم دي د مغفرت دعاګانې غواړي. 70,000 ملک حتی یمسي تر ماښامه پورې، او که دې ماښام لاړو تر سبا پورې به 80,000 ملایک د دپاره د مغفرت دا دعاګانې دا غواړي. او دویم فضیلت دا دی وکان له حریف فی الجنه، او الله عز وجل بدل را په جنت کې یو بستان یو باغ دا تیار کی. نو د مسلمان په مسلمان باندې دا حق دی چې دې بیمار شي د هغه پوښتنې له به ځي. زموږ یو ملګری و، هغه ویل زما یو ضروري حاجت و او ما سوچ فکر کوم چې دا حاجت به زه څنګه په الله تعالی باندې حل کړم. یو شرعي لاره مې ولګتله. ما ویل راشه او یا ځل مالک چې تا ته دعاګانې وکړي نو الله تعالی به ستا دا کار حل کوي. وی بس لاړم یو ځای کې بیمارو د هغې پوښتنه مې وکړله، بل ځای کې بل بیمارو د هغه پوښتنه مې وکړله. وی الله عز وجل زما هغه کار دا حل کو. ځکه 80,000 ملایک داسې ملایک چې دا معصوم دي، ګناه دا نه کوي، لا یعصون